سلامونه په خیر راغلی د انګلیسي زده کړې پروګرام یوې نوې ویډیو ته. امید دی چې روغ او جوړ به وئ او تیر شوي درسونه به درته مفید تمام شوي وي. په تیرو ویډیوګانو کې مو د کین په اړه معلومات شروع کړي وو او د کین په اړه مثبت او منفي سټرکچر ولوستې او په هغې باندې مو زیاتې مهمې جملې جوړې کړي وې. په دې ویډیو کې به انشاءالله په کین باندې سوالونه جوړوو چې څنګه موږ کولی شو چې په کین باندې سوالونه جوړ کړو، د هغې طریقه څه ډول ده، او بل په دې باندې یو څو مهمې جملې مې درته راوړي دي. نو تاسو هم تر پایه راسره ملتیا وکړئ تر څو هغه طریقه هم په یاد کړئ او کومې جملې مې چې درته راوړي دي هغه هم زده کړئ. نو راځئ چې په درس باندې پیل وکړو. خو د درس شروع کولو څخه مخکې ستاسو نه دا درخواست کوم او دا غوښتنه در څخه کوم چې که چېرته مو یولي ټیچر یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ درسونه تاسو ته در ورسیږي. راځئ چې په درس باندې پیل وکړو. لومړی دې چې جملې جوړې کړو او په جملې باندې خبرې وکړو. مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو د کین هغه سټرکچر زده کړو. کومه سټرکچر؟ د کین هغه سوالیه سټرکچر چې د هغه باید موږ او تاسو لومړی زده کړو، ځکه چې نننۍ جملې موږ او تاسو سوالیه جملې جوړوو په کین باندې، نو باید لومړی مخکې له مخکې د هغې لپاره سټرکچر موږ او تاسو زده کړو. نو د کین سوالیه سټرکچر چې ده داسې ده. کین لومړي سر کې به کین راوړئ، هغه به وایئ او له هغې وروسته بیا سبجیکټ، له سبجیکټ وروسته ورب وان او له هغې وروسته بیا کمپلیمنټ. او دلته چې ستاسو یوې خبرې ته پام وي، موږ او تاسو په تیرو سټرکچرو کې کین چې و هغه د سټرکچر یا د جملې په منځ کې لیکلو، خو د کین په سوالیه سټرکچر کې چې دی بیا کین سر ته وړل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې سټرکچر کې ګورئ. نو راځئ چې اوس جملې ورباندې جوړې کړو. لومړی مهمه جمله: Can you speak English? Can you speak English? آیا ته په انګلیسي باندې خبرې کولی شې؟ Can you speak English? نو خوږو دوستانو که چېرته دغه جمله د پاسنۍ سټرکچر سره پرتله کړئ نو درته معلومه به شي چې نوموړې جمله د پاسنۍ سټرکچر څخه راایستل شوې ده. راځو بلې جملې ته. Can they come here? Can they come here? آیا دوی کولی شي چې دلته راشي؟ Can they come here? او یوه بله مهمه خبره هم در سره زده کړئ چې کین چې دی دغه د سبجیکټ په بدلیدلو سره نه بدلیږي. یعنې موږ او تاسو که چېرته سبجیکټ چینج کړو نو کین به هغه سیم کین راوړو. یعنې د آی وي یو دی هی شي ایټ د دغه ټولو لپاره موږ او تاسو یوازې یو کین، د کوم حالت چې دلته تاسو وینئ دغه حالت موږ او تاسو استعمالوو، بل کوم حالت نه لري. Can we walk? Can we walk? آیا موږ او تاسو کولی شو چې په پښو لاړ شو یا قدم ووهو؟ Can we walk? Can you call me? Can you call me? کولی شي ماته زنګ وکړې؟ Can you call me? نو دغه ټول مثالونه او جملې چې ما درته ورباندې جوړ کړې دغه ټولې د پاسنۍ سټرکچر څخه جوړې شوي دي او زیات تشریح ته به زه فکر کوم ضرورت نه وي. انشاءالله چې ډېره اسانه خبره ده او درس مې بیخي درته اسان کړی دی. نو خدای دې وکړي چې تاسو ته هم دغه درس اسانه شوی وي او یو څه ورڅخه زده کړئ او مفید درته تمام شي. نو په خیر کې بیا هم ستاسو څخه دا هیله کوم چې که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک او هم یې د نورو دوستانو سره شیر کړئ او د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. بیا چې ستاسو حضور ته زیریږم تر هغې ماته اجازه راکړئ and have a nice time.